بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد. په مخکینیو آیتونو کې الله رب العزت د دې بیان وکړ چې تاسو حلال حرام مه ګرځوئ. اوس ورپسې الله رب العزت په دې آیتونو کې دا بیان کوي چې تاسو حرام حلال مه ګڼئ. څنګه چې مشرکان په دې کې اخته ول، مردار زناور یا یو داسې زناور چې هغه د الله پاک د نامه نه بغیر د بل چا په نامه باندې ذبح شوی وي، مشرکانو به دا خوړه. نو د داسې کار نه منع وشوه. د دې په زمن کې الله رب العزت دا هم وښودله چې د الله رب العزت په نزد فلانی زناور چې الله به ذکر کې حرام دی او د دې نه نور زناور د خپل طرف نه حرام ګرځول غلط دی چې هغه تاسو حرام ګرځوئ. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، کلو تاسې خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاک هغه څیزونو نه چې موږ تاسو ته رزق درکړی دی، او د دې تر څنګ چې کله تاسې خورئ وشکرو لله، تاسو د الله شکر ادا کړئ، ځکه دا پاک څیز چې الله تاسو ته درکړی دا د الله له طرفه نعمت دی. نو چې کله خورئ نو د الله د نعمت شکر ادا کړئ. ان کنتم ایاه تعبدون، که تاسو یاستئ خاص د الله رب العزت عبادت کوونکي. یعنی که چیرې تاسو خاص د ده سره د غلامي تعلق لرئ نو د الله رب العزت شکر ادا کړئ. نو اوس الله رب العزت هغه څلور څیزونه چې حرام کړي د هغې بیان او د هغې ذکر کوي. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، یقینا الله حرامه کړې ده په تاسو باندې المیتة مرداره، کم شی چې خپله مړ شي نو هغه مرداره ده، الله هغه په تاسو باندې حرامه کړې. دویم والدم، الله حرامه کړې په تاسو باندې مسفوح وینه، هغه وینه چې د رګونو نه راوځي. دریم الله حرامه کړې په تاسو باندې ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر. څلورم وما اهل به لغیر الله، او په کم څاروي چې آواز وشي د الله د نامه نه غیر د بل چا په نوم باندې هغه ذبح شي نو هغه هم الله په تاسو باندې حرامه کړي. خو د دې تر څنګ فمن اضطر، که څوک بېقراره شي، مجبوره شي، یعنی د ولږې نه ډېر بېقراره شي، هغه حلال څیز نشي پیدا کولی، په دې شرط چې غیر باغن، هغه د خوند اخیستلو طلبګار نه وي، ولا عادن، او همدارنګه د حاجت د اندازې نه زیاتی کوونکی هم نه وي، نو فلا اسم علیه، بیا په هغه باندې ګناه نشته چې د دې حرام شي نه هم هغه خوراک وکړي. حلال شی نه پیدا کیږي. ان الله، د دې تر څنګ چې الله رب العزت تا دا حرام سیز وخوړه، دا مردار، دا خو په خپل حراموالي باندې باقی دی، خو تا چې خوړلی دی ته ګنهګار نه یې، ځکه ان الله غفور رحیم، الله رب العزت چې دی بخونکی دی، او الله رب العزت رحیم او مهربان ذات دی. نو قدرمنو اوریدونکو، په دې آیتونو کې چې څنګه د حرام خوراک نه منع شوې ده، نو همدغه شان د حلال سیزونو د خوراک او هغې باندې د شکر ادا کولو ترغیب شوی دی، لکه چې الله رب العزت فرمایي وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون. او دا ځکه لکه څنګه چې په حرام خوراک سره بد اخلاقی پیدا کیږي، د عبادت خوند ختمیږي، دعا قبلیږي، نو دغه شان په حلال خوراک سره یو نور پیدا کیږي، د بدو اخلاقو نه نفرت او خو اخلاقو سره مینه پیدا کیږي، په عبادت کې زړه لګي، د ګناه نه زړه کې نفرت پیدا کیږي، دعا قبلیږي. دغه وجه ده چې الله رب العزت خپلو پیغمبرانو ته دا هدایت کوي یا ایها الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، ای پیغمبرانو خورئ پاک څیزونه او ښه عملونه کوئ. نو الله رب العزت په دې آیت کې لکه څنګه چې د حرام د خوراک نه منع کړې ده، همدارنګه
د حلال د خوراک او هغې باندې د شکر ادا کولو ترغیب یې کړی دی. ځکه څوک چې حرام خوري هغه کې بد اخلاقي پیدا کیږي، د هغه د عبادت خوند ختمیږي، د هغه دعا نه قبلیږي. او څوک چې ټول عمر په حلالو کې اخته وي، ځان لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره د رزق حلال لار لټوي، نو په هغه کې نور پیدا کیږي. همدارنګه د بد اخلاقي نه د هغه نفرت پیدا کیږي او د هغه دعا د الله رب العزت په دربار کې قبلیږي. په دې کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې په ښو کارونو کولو کې د حلال رزق ډیر زیات لاس دی. دغه شان په دعا قبلیدلو کې حلال خوراک ډیر مدد کوي. هغه څوک چې حلال خوراک کوي نو هغه دعا به ډیر زر قبلیږي، او حرام خوراک دعا د قبلیدلو نه منع کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابن کثیر لیکلی دي چې ډیر خلک داسې دي چې په اوږده سفر کې پریشان حاله د الله په وړاندې خپل لاسونه د دعا دپاره خواره کړي او دی ای ربه او یا ربه آوازونه کوي، چیغې وهي، لیکن خوراک یې حرام وي، څکاک یې حرام وي، لباس یې حرام وي، نو په داسې حالت کې د هغه دعا کله قبلیدلی شي. ورپسې د دې نه وروسته په دې آیت کې چې کوم څیزونه حرام کړي شوي دي هغه 4 دي. مرداره چې هغه ته یې میتته ویلې، ورپسې وینه چې الله و دمه ذکر که، ورپسې د خنزیر غوښه چې لحم الخنزیر یې وویلې، او 4م هغه زناور چې په هغې باندې د الله پاک د نوم نه سوا د بل چا نوم د ذبحې په وخت کې واخیستلی شي. او د دغې 4 څیزونو زیاته تشریح او زیات تفصیل د الله رب العزت د کلام په نورو آیتونو کې هم واضح شوې ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم د دې ذکر راغلی. نو زه هم غواړم چې د دې 4 څیزونو تفصیل تاسو ته په پوره وضاحت سره بیان کړم، تر څو چې الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې د دې حرامو څیزونو نه چې الله ورته حرام ویلي ځان وساتو. نو قدرمنو اوریدونکو، اول هغه شی چې الله رب العزت ویلي انما حرم علیکم المیتته، یقینا الله حرامه کړې په تاسو باندې میته، چې پښتو کې هغه ته مرداره وایي. دې نه مراد هغه زناور دی یا هغه حیوان دی چې د هغې د حلالولو دپاره د شرع له طرفه ذبحه کول ضروري وي، لکن هغه د ذبحې نه بغیر په خپله مړ شوی وي یا په بله طریقه هغه زخمی کړی شوی او مړ شوی وي، نو دغه زناور مردار او حرام دی. خو په دې باندې پوه شئ چې الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي واحل لکم صید البحر. د دې نه معلومیږي چې هغه زناور چې په بحر او په اوبو کې ژوند کوي د هغه دپاره ذبحه او حلالول شرط نه دي او ضروري نه دي، هغه بغیر د ذبحې نه هم حلال دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دا ثابته ده چې ماهی او همدارنګه ملخ دا میته او دا مردار نه دي. نو که چیرته یو ماهی په خپله مړ شوی وي هغه حلال دی، همدارنګه که چیرته یو ملخ په خپله مړ شوی وي هغه هم حلال دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې زموږ دپاره 2 مړه چې یعنې بغیر د ذبحې نه هغه مړه شوي حلال کړي شوي دي، چې یو ماهی دی او بل ملخ دی، او 2 وینې الله زموږ دپاره حلالې کړي دي، چې یو اینه ده یعنې لړمون او دویم چې دی توری دی. نو معلومه شوه چې په زناورو کې ماهی او ملخ بغیر د ذبحې نه حلال دي. که هغه په خپله مړ شي یا د چا په وهلو مړ شي، البته چې کوم ماهی خراب شوی نه وي او بوی نه کوي، اما که هغه بوی که او خراب شوی و بیا د هغه خوراک حرام دی، حلال نه دی. همدارنګه هغه څاروي یا هغه زناور چې هغه زموږ لاس ته نه راځي چې ذبحه کړی شي، که چیرې دغه زناور د بسم الله ویلو نه پس په غشي یا په بل تیره څیز وویشتلی شي چې هغې سره هغه زخمی شي او د زخمی کېدو نه پس مړ شي، نو دا زناور اگر چې ذبحه شوی نه دی خو حلال دی. لکه هوسۍ، هغه خو موږ نشو لاسته راوړی، په لاس یې نیولی نشو، خو که چا سره غشی وي، تیره غشی یا بل تیره څیز وي چې دا هوسۍ یا آهو په هغه باندې ښکار کې ویولي د بسم الله په ویلو سره، هغه زخمی شي، نو زخمی کېدلو نه وروسته هغه مړ شي، تا ذبحه هم نه که، خو هغه بیا هم حلال دی. نو اول هغه څیز چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړی چې هغه په تاسو باندې حرام دی، المیتة مرداره ده. خو مشرکانو به د دې باک نه ساته، هغوی به هم چې چیرته مرداره وموندله د هغې نه به استفاده کوله او هغه به خوړله. نو الله رب العزت اول په خپل کلام کې د مردارې ذکر وکړه چې الله مرداره په تاسو باندې حرامه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو،
هغه ښکار یا هغه څاروي چې د ټوپک په ګولیو باندې ویشتل کیږي، د ټوپک په ګولۍ چې کومه ځناور زخمی شي او د ذبحې او د حلالولو نه وړاندې هغه مړ شي، نو هغه داسې دی لکه چې په کاڼي یا په لښته باندې هغه ووهلی شي او هغه مړ شي، چې د الله رب العزت په کلام کې هغه ته موقوزه ویل کیږي. نو دا حرام دی. البته که چیرې تا کومه ښکار یا کومه څاروی د ټوپک په ګولۍ باندې وویشته، زخمی و، مخکې د دې نه چې هغه مړ شي تا حلال که وینه ترې روانه شوه، نو بیا حلال دی. خو که هغه د ستا د ټوپک په ګولۍ باندې مړ شوی و، هغه حرام دی. د هغه نه استفاده کول د اسلام په مقدس دین کې جایز نه دي. نن سبا موږ او تاسو وینو قدرمنو اورېدونکو، د ټوپک ځینې ګولۍ داسې ګولۍ دي چې هغه د غشي په حکم کې داخل دي، یعنې د تیره سیز په حکم کې داخل دي، لکن د عامو علماو په نظر باندې دا هم د غشي په شان جارحه آله نه ده چې هغه څاروی یا هغه ښکار زخمی کړي، بلکې دا آله خارقه ده، شلول کوي، چې دا آله یا دا ګولۍ د باروتو په طاقت او د باروتو په زور باندې د هغه حیوان او د هغه څاروي غوښه شلوي. پخپله په دې کې کم تیروالی او په دې کې تیزوالی نشته چې ځناور زخمی کړي، نو په دې وجه د داسې ګولیو ښکار هم بغیر د ذبح نه حلال نه دی. د ځینې ټوپکو ګولۍ داسې ګولۍ دي چې هغه تیرې دي، نو ځینې علماو هغه په آلې جارحه کې داخل کړي دي، خو لکن اکثر علماو دا ویلي دي چې دا آلې جارحه نه دي بلکې خارقه دي، د باروتو په زور باندې د هغه څاروي او د هغه ښکار جسم او بدن شلوي. په دې کې پخپله کم تیزوالی نشته دی، نو که په داسې ګولیو باندې هم چا کم ځناور او ښکار وویشته او په دې باندې مړ شه، بغیر د ذبح نه هغه حلال نه دی، هغه حرام دی. زموږ په وطن کې هم دا ښکار ډېر زیات دی. هغوی شپې نورونو ته ناست وي، نو شپې ښکار وکړي، هغه شپې را اخلي هم نه، هغه ټوپک چې په هغه کې باروت اچوي په هغو باندې وړي، ولې وړې وړې ساچمې لري، سهار یې را اخلي، هغه مړوي او هغه حلالوي، بیا بازار ته راوړي او په خلکو باندې خرڅوي. د داسې ښکار نه استفاده چې په داسې ګولیو باندې وویشتل شي چې هغه خارقه وي، جارحه نه وي، هغه حرام دي، حلال نه دي. بله عمده مسئله په دې کې دا د قدرمنو اورېدونکو چې میته یعنې مرداره مطلقا حرامه شوې ده، نو څنګه چې د دې غوښه حرامه ده، د غوښې نه استفاده حرامه ده، همدارنګه د دې اخیستل او د دې خرڅول هم حرام دي. همدارنګه زموږ فقهاو دا لیکلي دي چې مردار ځناور یا پلید څیز په یو ځناور باندې چې ته خورې دا هم حرام دي، دا جایز نه دي. یو مردار ځناور یا پلید څیز چې په بل ځناور باندې ته خورې، فقهاو دا لیکلي دا هم حرام دي، دا ناجایز دي. البته که هغه ځناور یې پخپله وخوري، نو په دې کې بیا باک نشته. همدارنګه علامه جساس لیکي لکه څنګه چې میته الله ویلي دي چې انما حرم علیکم المیته، الله په تاسې باندې مرداره حرامه کړې ده، په دې کې دې ته اشاره ده چې د مردارې ټول اجزا الله حرام کړي دي. د الله رب العزت په دې کلام کې چې الله فرمایي چې الله مرداره په تاسو باندې حرامه کړې، دې کې دې ته اشاره ده چې الله د هغې مردارې ټول اجزا په تاسې باندې حرام کړي. لیکن په دویم آیت کې د دې تشریح داسې راغلی چې علی طاعم یطعمه، بیا د دې نه دا معلومیږي چې د مردار شوي ځناور هغه اجزا حرام دي چې هغه خوړل کیږي، نو په دې وجه د مردار شوي ځناور هډوکي او ویښته چې هغه د خوراک سیزونه نه دي، پاک دي او استعمال جایز دی. لکه چې الله فرمایي ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الی حین. همدارنګه د مردار شوي څاروي او د مردار شوي ځناور وازګه او د وازګې نه جوړ شوي سوزونه هم حرام دي، د هغې استعمال په یو شان هم جایز نه دی، او د هغه اخیستل او خرڅول هم حرام دي. نن ورځ چې د غرب نه یا د کفري مملکتونو نه چې کم صابونونه راځي، په هغې کې د پلید حیوان وازګه استعمالیږي، نو د دې نه پرهیز کول غوره دي چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د دې نه ځان وساتي. خو لاکن بیا هم د استعمال گنجایش پکې شته، ځکه چې دا په یقیني توګه ثابته نه ده چې آیا په دې صابون کې د مردار او د پلید حیوان وازګه استعمال شوې ده او که نه ده استعمال شوې. او بله وجه پکې دا هم ده
چې ځینې صحابه و کرامو لکه ابن عمر، ابو سعید خدري، ابو موسی اشعري رضی الله عنهم به صرف د مردار شوي ځناور وازګه خوړل حرام ګڼل او د خوړلو نه علاوه نور استعمال به هغو ناروا نه ګڼه، نو په دې وجه د دې خرڅول او اخیستل به یې هم روا ګڼل. جساس دې ته اشاره کړې. نو که تاسو ته په یقیني توګه ثابته شي چې هغه صابون کې د پلیت او د مردار حیوان وازګه استعمال شوي، نو د هغې نه تاسې ځان وساتئ. اما که په یقیني توګه ثابته نه وي، بیا په دې کې کومه ستونزه نشته، کولی شي چې هغه تاسې استعمال کړئ. ما درته ویل چې ځینې صحابه و کرامو به د پلیت او د مردار شوي حیوان د وازګې خوړل حرام ګڼل او د خوړلو نه علاوه نور شي لپاره به چې هغه وازګه استعمالېدله، په هغې کې به هغو کوم حرج نه لیده. دویم څیز چې د الله رب العزت په کلام کې ذکر شوی د هغه حرمت، هغه د وینې مسئله و دم الله ذکر که. نو دم چې په پښتو کې هغه ته وینه ویل کیږي، په دې آیت کې اگر که مطلقه ده، لکن د صورت انعام په آیت کې ورسره مسفوح یعنی بهیدونکې الله ذکر کړی. په صورت انعام کې الله رب العزت وینې سره د مسفوح قید لګولی دی، یعنی هغه وینه چې هغه بهیدونکې وي. نو کومه وینه چې بهیدونکې نه وي هغه پاکه او حلاله ده. لکه اینه تاسې وګورئ لړمون. ابوبکر جساس لیکي هر کله چې حرامه صرف بهیدونکې وینه ده، نو کومه وینه چې د ذبح نه پس غوښې سره لګېدلې وي هغه پاکه ده. د فقهاو، صحابهو او تابعینو په دې خبره باندې اتفاق دی. دغه شان کومه میاشته چې تانه وینه راوباسي یا د کټمل وینه، هغه هم پلیته نه ده، لکن که زیاته شي نو وینځلې بیا پکار دي. د ستا په جامو باندې د ماشي وینه ولګېدله یا همدارنګه د بلې حشرې او خزندې وینه ولګېدله، نو هغه پاکه ده، پلیته نه ده. اما که چیرته زیاته شوه بیا د هغې وینځل پکار دي. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمې ته غوږ یاست. یوه مسئله چې نن ورځ زموږ عام مسلمانان ورونه او خویندې په دې کې مبتلا دي، هغه د وینې ورکولو مسئله ده. الله رب العزت خو ویلې چې الله وینه هم حرامه کړې ده، نو څنګه یو مسلمان ورور جګیږي نن بل مسلمان ته وینه ورکوي؟ همدارنګه یو مسلمان ورور جګیږي زموږ یوې خور ته وینه ورکوي، یا یوه خور وچتیږي زموږ بلې مسلمانې خور ته وینه ورکوي. نو په دې مسئله کې قدرمنو اوریدونکو تحقیق دا دی چې د بني آدم وینه د بني آدم جز دی، او دا وینه چې د بني آدم د بدن نه اوځي نو دا پلیته او مرداره هم ده. نو د دې اصلي تقاضا خو دا ده چې د یو بني آدم وینه د بل په بدن کې دننه کول او د هغه نه استفاده کول دا حرام او ناجایز دي د دوو وجهونه. یو دا چې وینه خو د بني آدم جز دی او د بني آدم د اجزاو احترام پکار او د هغې احترام واجب دی، او دا چې د یو نه وینه اخلي او بل ته تطبیق کوي دا خو د احترام خلاف دی. دویم دا چې وینه سخته پلیتي ده او د پلیت څیزونو استعمال روانه دی، لکن د مجبوري په حالت کې او په عامو علاجونو کې کله چې موږ دقیق شو اسلامي شریعت ته، نو موږ ته دا خبره ثابتیږي. اول دا چې وینه اگر که د انسان جز دی، لکن دا د یو بل انسان په بدن کې منتقل کولو سره د بني آدم د اجزا پرې کولو ضرورت نه راځي. هغه د ستنې په ذریعه یا د پیپ په ذریعه د یو انسان وینه بل انسان ته تطبیق کیږي. د دې مثال داسې دی لکه د پیو او د شودو مثال. نو پی خو هم د یو مسلمان جز دی چې د انسان د بدن نه بغیر د پرې کولو راوځي او د دویم بني آدم جز ګرځي. یو نه اخلي بل ماشوم ته ورکوي، او اسلامي شریعت دا اجازه ورکړې ده چیرې یو ماشوم پیو ته ضرورت لري بغیر د هغې مور نه کولی شي چې بل څوک هغې ته هم شودې ورکړي. همدارنګه د اسلام مقدس دین په خپلې مور باندې هم د هغې ماشوم ته پی ورکول واجب ګرځولی دي. نو دا چې د یو انسان د بل انسان جز نه استفاده نشي کولی، داسې مطلب چې دا جز دا اجزا د دې نه پرې کړه شي او هغه ته ولګولی شي. اما وینه چې د یو انسان نه اخیستل کیږي بل ته تطبیق کولی شي، دا په پرې کولو او په قطع کولو سره نه ده، بلکې د ستنې او د پیپ په ذریعه باندې د دې نه هغه ته دا نقلولی شي. لکه څنګه چې پی مور د خپل بچي ته ورکوي یا پی یوه مور بل ماشوم ته ورکوي، نو خلاصه دا شوه چې ماشومانو ته د پیو ورکولو اجازت د ضرورت په وجه د اسلام مقدس دین ورکړی دی، حالانکه دا د بل بني آدم مور جز دی، یعنی د هغې مور جز دی دا پی.
همدارنګه وینه د ضرورت په وجه باندې چې دا د یو انسان جز دی بل انسان ته ورکول کیږي، خو دا په داسې طریقه نه ده چې دا اجزا د دې نه پرې کړی شي او هغه ته ولګول شي، بلکې د ستنې نو که چیرې وینه په پیو باندې او په شیدو باندې قیاس کړی شي نو دا خبره د قیاس نه ډیره لرې ده چې پی دې حلال شي او وینه دې حرامه شي، ځکه پی هم د بنی آدم جز دی او همدارنګه وینې هم د بنی آدم اجزا دي، فرق صرف دومره دی چې پی پاکې دي او وینه چې ده پلیته ده. نو د ضرورت په وجه باندې د یو انسان وینه چې بل ته تطبیق کولی شي او هغه ته لګولی شي د ستنې په ذریعه باندې یا د پی په ذریعه باندې، په دې کې کومه مشکل نشته، د اسلام مقدس دین دې ته اجازه ورکړې ده، خو دا د مجبوري په حالت کې. د مجبوري د حالت نه مراد دا دی چې د مریض ژوند په خطر کې وي او بل داسې درمل چې په هغه باندې د هغې مریض او د هغه بیمار تداوي وشي هغه موجود نه وي یا مؤثر نه وي، او په وینه ورکولو کې غالب ګمان هم دا وي که دا وینه هغه ته تطبیق شي نو هغه به د مرګ نه خلاص شي. نو په دې شرطونو سره وینه ورکول د دې قرآني آیت له مخې روا شه، کوم چې مجبور ته د مردارې د خوړلو اجازت الله ورکړی دی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نو دلته هم د مجبوري حالت دی، نو د مجبوري په حالت کې د یو انسان وینه بل ته تطبیق کولی شي، په دې کې کومه ستونزه نشته دی. او که چیرې د مجبوري حالت نه وي یا یو بل دارو هلته هم شته، درمل شته چې هغه ته تطبیق شي، نو په داسې حالت کې بیا هم د فقهاو اختلاف دی، د ځینې فقهاو په نظر باندې روا دی او د ځینې نورو فقهاو په نظر باندې ناروا دی، او د دې خبرې تفصیل د فقه په کتابونو کې شته دی، تاسو کولی شئ چې هلته مراجعه وکړئ، باب تداوی بالمحرم، نو پوره معلومات تاسې د هغه څخه واخلئ. دریم هغه څیز چې د الله رب العزت په کلام کې د هغه حرمت ثابت شوی او الله هغه حرام کړی دی، هغه د خنزیر غوښه ده. ولحم الخنزیر الله ویلی دی، غوښه د خنزیر. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې د دې نه مقصود دا نه دی چې د خنزیر د صرف غوښه حرامه وي او د خنزیر د نور اجزا چې د هغه پوستکی دی، د هغه پلې دي یا د هغه ویښته دي یا د هغه اډوکي دي، هغه د حلال وي، بلکې د ټول امت په دې باندې اجماع ده، د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې د خنزیر ټول څیزونه که هغه اډوکي دي، که هغه سرمن ده، که هغه ویښته دي، که هغه پلې دي، هغه ټول حرام دي. خو الله رب العزت چې خنزیر سره قید د لحم لګولی دی، په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې خنزیر د نورو حرامو ځناورو په شان نه دی چې هغه په ذبحه کولو سره پاکیږي. یو بل حرام ځناور چې څوک ذبحه کي حلالې کي، د هغه پوستکی، د هغه ویښته، د هغه اډوکي ټول پاکیږي، اما خنزیر داسې نه دی. پاکیږي دا مطلب چې نجس نه دی، خوراک خو حرام دی، لکن د خنزیر غوښه په ذبح کولو سره هم نه پاکیږي، او خنزیر نجس العین دی، په اصل کې پلید دی او په اصل کې حرام دی، هیڅ کله د دې د اجزاو نه استفاده نشي کیدلی. اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راغلی چې تاسو کولی شئ د خنزیر ویښته یعنی د ګنډلو دپاره استعمال کړئ چې حلالیږي د الله رب العزت نه غیر د بل چا د نزدېکت او رضا حاصلولو لپاره هغه ذبحه کړی شي، او د ذبحې په وخت کې په هغه باندې غیر د الله نه د بل چا نوم واخیستلی شي، لکه مشرکینو به څاروي حلالول او په هغو باندې به د لات او د عزات نوم اخیسته، د الله رب العزت نوم یې نه اخیسته. نو د ټولو علماو په نص باندې او د ټولو علماو په اجماع باندې داسې حیوان چې هغه د الله رب العزت نه غیر د بل چا نوم پې اخیستل کیږي او هغه د بل چا د تقرب او د نزدیکیت دپاره حلالیږي، دا حرام دی، د دې نه استفاده حلاله نه ده، او دا ځناور مردار دی. دویم صورت دا دی چې یو څاروی او یو ځناور د غیر الله د نزدیکت او رضا حاصلولو لپاره ذبحه کیږي، یعنی د هغه د وینو تویولو غرض دا وي چې دا غیر الله خوشحاله شي، لکن د ذبحې په وخت کې په هغه باندې د الله نوم اخیستل کیږي. لکه موږ او تاسو وینو چې ډېر ناخبره مسلمانان چې په دین کې هغه پوهاوی نه لري، زیارتونو ته او د پیرانو په نوم باندې ذبحې کوي، غوایي حلالوي، پسونه حلالوي، اوښان حلالوي، چرګان وړي هلته په زیارتونو کې ذبحه کوي. د دې مطلوب دا دی چې د دې پیر روح یا د دې بزرگ روح خوشحاله شي، اگر که د ذبحې په وخت کې په هغه باندې د الله نوم اخلي، نو دا شکل هم په اتفاق د ټولو فقهاو حرام دی او ذبحه شوی سیز مردار دی. تاسې وینئ چې خلک زیارتونو ته د ځان سره غوایي وړي او هلته حلالوي، ځان سره چرګان وړي هلته حلالوي،
اگر که د ذبح او د حلالولو په وخت کې په هغه باندې د الله نوم اخلي، خو لاکن د دې مقصود رضا حاصلول د هغه پیر او د هغه مریدي چې هلته دفن دی، نو په اتفاق د فقهاو سره دا څاروی مردار دی او د دې نه استفاده کول هم جایز دی. لکن د دلیل په راویستو کې لږ اختلاف شته. ځینې فقها او مفسرین دا هم د ما اهل به لغیر الله په ډاګه معنا کې شاملوي، څنګه چې بیضاوي لیکلي دي فکل ما نودي علیه بغیر اسم الله فهو حرام وان ذبح باسم الله تعالی حيث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بالذبح التقرب الى غیر الله صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد. هر هغه زناور او څاروی چې د غیر الله په نوم مقرر کړی شي هغه حرام دی، اگر که د ذبح په وخت کې د الله نوم پرې واخیستلی شي، ځکه چې د علماو او فقهاو اتفاق دی که چیرې یو مسلمان د غیر الله د نزدېکت دپاره یو زناور او څاروی حلال کړي نو هغه به مرتد شي او د هغه ذبیحه یعنې کم څاروی چې دی حلال کړی هغه به د مرتد ذبیحه وي، هغه به هم حرامه وي. همدارنګه در مختار لیکلي دي چې ذبح لقدوم الامیر ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به غير الله ولو ذكر اسم الله وأقره الشامي. یو امیر چې ستاسو کلي کور ته راځي یا لوی سړی راځي چې د هغه مخه کې کم څاروی حلالیږي، فقهاو لیکلي چې دا هم حرام دی، ځکه چې دا په ما اهل به لغیر الله کې داخل دی، اگر که د ذبح په وخت کې په هغه باندې د الله نوم اخیستلی شوی وي. او علامه شامی د دې تایید کړی. نن ورځ چې خلک د سفر نه را روان وي وړي پسه د هغه په پښو کې حلالوي، یا خلک چې د حج نه را روان وي څاروی وړي د هغه په پښو کې حلالوي، یا یو مشر سړی چې کله زموږ کلي کور ته راځي څاروی یا غوایه وړي د هغه په پښو کې د هغه مخې ته حلالوي، اگر که د هغه باندې د ذبح په وخت کې د الله نوم اخیستلی کیږي خو هغه د بل چا د تعظیم دپاره او د تقرب دپاره حلال شوی نو هغه هم حرام دی. د داسې حیوان نه استفاده حلاله نه ده. لکن ځینې حضراتو او ځینې علماو دا صورت د ما اهل به لغیر الله صریح معنا نه ده ګرځولې، ځکه چې دا د عربیت په حیثیت د تکلف نه خالی نه دی. لکن که علت ته موږ او تاسې وګورو چې د دې صورت علت او همدارنګه د مخکینی صورت علت چې هغه د غیر الله د رضا حاصلولو نیت دی یو دی، نو ځکه دا هم حرام دی او ما اهل به لغیر الله کې داخل دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي چې هغو کارونو ته مخه کړو چې په هغه باندې الله راضي کیږي، دا نه چې د پیرانو یا د زیارتونو د تقرب لپاره یا د هغو د ارواحو د خوشحالولو دپاره موږ او تاسې ذبح وکړو او د هغې نه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا همدارنګه چې څوک کله زموږ کلي کور ته را روان وي د هغو مخې ته موږ لاړ شو او د هغو په مخه کې موږ او تاسو څاروي حلال کړو. دا ټول حرام دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دریم صورت په دې کې دا دی چې د یو څاروي غوږ پرې کړی شي یا په هغه څاروي باندې څه نښه ولګولی شي او د غیر الله د تعظیم او د رضا حاصلولو لپاره هغه پرېښودلی شي چې دا د فلانی زیارت په نامه باندې دی، دا د فلانی پیر په نامه باندې دی، غوږونه یې ورته پرې کړي، په غاړه کې قلادې ورته اچولي دي، نو بیا د هغه څاروي نه څه کار اخلي نه ذبحه کوي او د هغه ذبحه او د هغې حلالول هم حرام ګڼي. نو داسې څاروی په ما اهل به غیر الله او ما ذبح علی النصب دواړو کې داخل نه دی. داسې څاروی ته بحیره یا صائبه ویل کیږي او حکم دا دی چې دا کار د قرآن په نص سره حرام دی، چې دا په آیت د ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة کې به تاسو ته په تفصیل سره راشي. لکن د دوی د دې کار او د دې څاروي په حرام ګڼلو سره دا څاروی نه حرامیږي. چا چې غوږونه پرې کړي د زیارت په نامه یې خوشي کړی دی یا په غاړه کې قلاده اچولې د زیارت په نامه یې دا څاروی نظر کړی، د دوی دا کار حرام دی، خو لکن د دوی په دې کار باندې دا څاروی نه حرامیږي. نو دا څاروی د عامو څاروو په شان باندې حلال دی او د شرعي اصولو مطابق دا څاروی د خپل مالک د ملک نه نه وځي، اگر که هغه په خپله باطله عقیده کې دا ګڼي چې دا څاروی زما د ملک نه وتلی دی او د غیر الله دپاره دا وقف شوی دی، خو شرعا د ده د عقیده باطله ده، هغه څاروی د ده په ملک کې داخل دی، هغه اخیستلی هم شي خرڅولی هم شي او د هغه غوښې نه نور د غیر الله په نوم باندې منښت ده. دلته یو څلورم صورت دی چې د هغو تعلق د څاروو او ځناورو سره نه دی. ځینې جاهله او ناپوهه مسلمانان دي چې هغوی میوې همدارنګه کلچې یا نور شرن هغوی د زیارتونو په نامه باندې مني، لکه تاسو وینئ هندوان د خپلو بتانو په نامه باندې هغوی منښته کوي. همدارنګه مسلمانان هم دي چې د بزرګانو د زیارتونو په نوم باندې په ځان باندې یو شی مني چې دا به دې زیارت ته زه وړم
نو دا صورت هم د فقهاو په نظر باندې د تقرب الله په علت سره په ما اوهل به لغیر الله کې داخل دی او دې ته حرام وایي. دا مسئله تاسو د فقه په کتابونو کې وګورئ. نو هغه څوک چې د زیارت په نامه باندې څه شی په ځان باندې مني او هغه وړي هلته حلالوي، د هغه نه استفاده هم حرامه ده، حلاله نه ده، ځکه د دې مقصود تعظیم د غیر الله ده چې هغه زیارت دی یا د هغه د ارواحو د خوشحالولو لپاره دې دا منښته کړې ده. د مجبوري حکمونه الله رب العزت خو دا څلور شی حرام ذکر کړل، لکن په آخر کې ویلې چې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. که څوک مجبوره شي د ولږې د وجې نه حلال سیز نشته چې هغه یې وخوري، نو کولی شي چې د دې حرام سیز نه هغه استفاده وکړي. نو الله رب العزت په دې حکم کې دومره آسانی کړې ده چې کوم کس د ولږې نه ډیر بېقراره شي او شرط یې دا دی چې دا کس خو به په دغه حرام سیز نه چې استفاده کوي د دې مقصود به په دې کې خوند اخیستل نه وي او همدارنګه د حاجت د اندازې نه به زیات خوراک هم نه کوي. نو په داسې حالت کې دته په دغه حرامو سیزونو خوړلو کې هیڅ ګناه نشته، کولی شي چې د حرام سیز هم وخوري. مضطر یعنی مجبور او د شرع په اصطلاح کې هغه کس ته ویلی شي چې د هغه ژوند په خطره کې وي. که څوک په معمولی تکلیف کې وي یا هغه ته لږ ضرورت وي هغه مجبور نه ګڼل کیږي. اما که د ولږې په حالت کې داسې حالت داسې اندازې ته ورسیږي که دا مردار سیز دا ونه خوري نو دا به مړ شي، نو په دې دوه شرطونو سره کولی شي چې د حرام سیز نه هم استفاده وکړي. دوه شرطونه دا دي چې کله د حرام دا خوري نو په دې کې به د خوند طلبګار نه وي، او دویم دا چې دومره به خوري چې په هغه باندې د ولږې نه او د مرګ نه بچ شي، هغه باندې به خېټه نه ماړه کوي. یوې باریکې نکتې ته قدرمنو اوریدونکو تاسو متوجه شئ. د الله رب العزت په کلام کې د مجبوري په حالت کې هم حرام سیزونو خوړلو ته حلال نه دي ویل شوي، بلکې لا اسم الله ویلی دي چې د دې مطلب دا دی چې دا سیزونه اوس هم په خپل ځای باندې حرام دي، لکن د دې خوړونکي ته د مجبوري په وجه د حرامو استعمالولو ګناه معاف شوې ده، په خپل حرمت باندې باقی دی. خو لکن چونکه دا انسان د مجبوري په حالت کې دی کولی شي چې د دې حرامو نه اخوري او دې باندې د حرامو په استفادې کې ګناه نشته دی. په حلال کېدو او په ګناه معافېدو کې ډیر لوی فرق دی. که چیرې د مجبوري په حالت کې د دې سیزونو حلال کېدل غرض وای نو د حرمت نه صرف استثناء کول به کافي ول، لکن دلته د استثناء سره الله ولا اسم علیه لفظ ذکر کړی دی. هغه دې خبرې ته اشاره شوه چې حرام خو په خپل ځای حرام دی او د هغې استعمال ګناه ده، لکن د مجبوري نه دا ګناه الله تاسو ته معاف کړې ده. نو قدرمنو اوریدونکو نور تفصیلات هم شته، خو زه په دې باندې اکتفا کوم په دې هیله چې تاسو ته پوره وضاحت شوی وي. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. د دې آیت ربط مخکینی آیت سره دا دی چې د دې نه وړاندې د هغو حرامو سیزونو ذکر و چې کوم په سترګو ښکارېدل، او په دې آیتونو کې د هغه حرامو سیزونو ذکر دی چې هغه په سترګو نه ښکاري بلکې هغه په ښکاره او په پټه دواړو کې د شرع عملونه دي. مثلا د یهودو علماو دا عادت و چې د عامو خلکو نه به رشوت او پیسې واخیستلې او د هغوی د مطلب موافق به دوی غلطې فتواګانې ورکولې او د تورات په آیتونو کې به هغوی بدلون راوسته، د تورات آیتونه به یې تحریفول. په دې کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم عالمانو ته هم خبرداری ده چې هغوی د داسې کارونو نه ځان وساتي. د څه نفساني غرض دپاره دی د حق په احکامو کې تغییر نه راولي، بلکې حق دی په ډاګه خلکو ته بیانوي، د دې په بیانولو کې دی هیڅ کومه کوتاهي نه کوي. نو ځکه الله وایي ان الذین یکتمون، بېشکه هغه کسان چې هغوی پټوي ما انزل الله من الکتاب، کوم سیز چې نازل کړي الله د کتاب نه، ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلي په هغې باندې لږې پیسې لږ شان مال. الله وایي اولئک ما یأکلون فی بطونهم الی النار، دغه کسان چې دي دوی نه خوري په خپلو سینو کې په خپلو خېټو کې الی النار مګر اور د جهنم. نو آخرت په ورځ الله چې کله داسې کسان چې د الله د احکامو په مقابل کې پیسې اخیستي جهنم ته داخل کړي، ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله به دوی سره خبرې نه کوي په ورځ د قیامت کې، ولا یزکیهم او همدارنګه الله به دوی پاکم نه کړي، ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره ډیر دردناک عذاب دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
ځکه دا هغه خلک دي چې دوی واخیستله ګمراهي د هدایت په بدله کې هدایت یې ورکړه ګمراهي یې واخیسته والعذاب بالمغفره همدارنګه عذاب یې واخیسته په بدله د بخښنې او د مغفرت کې فما اصبرهم نو څومره صبر کوونکي دي هغوی په اور باندې تعجب دی ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق دا عذاب په دې وجه دی چې الله تعالی نازل کړی دی کتاب په حق سره وان الذین اختلفوا فی الکتاب او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په دشمني لرې کې دي د حق نه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر هر کله چې د مسلمانانو قبله د بیت المقدس په ځای بیت الله وګرځولې شوه نو یهودو نصاراو او مشرکانو په مسلمانانو کې د عیب لټولو کوشش کوه او قسمه قسم اعتراضونه به په رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مسلمانانو کول چې کله تاسو بیت المقدس ته مونځ کوئ او کله تاسو کعبې طرف ته مونځ کوئ نو د هغې جوابونه په لومبنیو آیتونو کې په ښه وضاحت او تفصیل سره ذکر شول په دې آیت کې چې اوس الله رب العزت موږ ته بیان کوي د هغه بحث یوه خاصه طریقه ذکر کیږي چې د هغې مطلب دا دی چې ای یهودو تاسو دین په یوې خبره کې منحصر کړی دی او دین هم په یوې خبره کې رابند کړی دی چې خاص طرف ته مونځ کول یعنی که دې مونځ بیت المقدس ته و که مسلمان یې او که دې ونه که مسلمان نه او د اسلام نور احکام او نور اصول تاسې ټول پښو لاندې کوئ نو په دې آیت کې خطاب یهودو او نصاراو او مسلمانانو ټولو ته دی او مراد یې دا دی چې اصل بر او ثواب د الله پاک په اطاعت کې ده چې هغه کوم طرف ته د مخ کولو حکم وکړي هم هغه د ثواب او حق کار دی نو یهودو تاسو دین په یو طرف کې مه منحصروئ لیس البر نه ده نیکي ان تولو وجوهکم چې تاسو واړوئ مخونه خپل قبل المشرقي طرف د مشرق ته والمغربي طرف د مغرب ته ولکن البر لکن نیکي چې د من آمن بالله لویه نیکي خو دا ده چې څوک ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې والملائکة او په فرشتو باندې والکتاب او په ټولو کتابونو باندې والنبیین او په ټولو انبیاؤ باندې وآت المال نیکی دا ده چې ورکړي مال خپل علی حبه د هغې محبت سره علا په معنا د معه ده یعنی مع حبه سره د محبت سره ذوي القربا د خپل رشتهدارانو ته والیتاما یتیمانو ته والمساکینو مسکینانو ته و ابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوالګرو ته وفي الرقاب او هغه چاته چې هغه د خپل غاړې خلاصولو کې کوشش کوي یعنی د چټونو په آزادولو کې چې غلامان دي هغو ته پیسې ورکړي چې هغوی ځان خلاص کړي و اقام الصلاح او همدارنګه مونځ قایم کړي و آت الزکات او زکات ورکړي والموفون بعهدهم او پوره کوونکي وي د خپل اقرار اذا عاهدو چې کله هغوی اقرار او عهد وکړي والصابرین او صبر کوونکي وي فی البأساء په سختي کې والضراء په تکلیف کې وحین البأس او د جنګ په وخت کې اولئک الذین صدقوا همدغه کسان چې دوی رښتونی دي و اولئک هم المتقون او دغه کسان چې دي دوی پرهیزګاران دي نو قدرمنو اوریدونکو بیا به راشو ترجمه ما یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ کلو تاسې خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک حلال هغه نه چې درکړی دی موږ تاسو ته او د دې تر څنګ چې کله خورئ واشکرو لله شکر کوئ د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص هغه ذات لره بندگی کوئ انما حرم علیکم المیتة یقینا حرامه کړې ده الله په تاسو باندې مرداره والدم او وینه یعنی هغه وینه چې هغه بهیدونکې وي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اوهل به لغیر الله او هر هغه څه چې آواز وکړی شي په هغه باندې د نظر د غیر الله یعنی د ذبح په وخت کې د بل چا په نامه باندې هغه ذبح کیږي فمن استره پس هغه څوک چې مجبوره شه غیر باغن د حرام خوراک ته مجبوره شه خو غیر باغن چې هغه په دې خوراک کې د مزې طلبګار نه وي ولا عادن او همدارنګه د حد نه تیریدونکی نه وي نو فلا اسم علیه په هغه باندې څه ګناه نشته چې د دې حرام نه خوراک وکړي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، یقینا هغه کسان چې پټوي هغه چې نازل کړي دي الله رب العزت د کتاب نه، ویشترون به ثمنا قلیلا، او حاصلوي په هغې سره قیمت لږ. ټوله دنیا خو لږ ده، ټوله دنیا د کتاب په مقابل کې لږ ده. اولئک دغه کسان ما یکلون فی بطونهم، نه اچوي او نه خوري په خپلو خېټو کې الا النار مګر اور. ولا یکلمهم الله یوم القیامة، خبرې به نه کوي د دوی سره الله تعالی په ورځ د قیامت. ولا یزکیهم، او نه به پاکوي دوی لره. ولهم عذاب علیم، او دوی دپاره عذاب دی ډېر سخت دردناک عذاب. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا هغه کسان دي چې دوی اخیستې ده ګمراهي په بدل د هدایت کې، والعذاب بالمغفرة، او عذاب په بدل د بخښنه کې. فما اصبرهم، پس څه عجیبه صبر دی د دوی، علی النار په اور باندې. ذلک بان الله، دا عذاب ځکه دی چې الله نازل کړی دی کتاب بالحق، په حق سره. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی په کتاب کې لفی شقاق بعید، خامخا په دشمني لرې کړي د حق نه. لیس البر، نه د نیکي ان تولو، چې واړوئ تاسو وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق والمغرب، طرف د مشرق او مغرب ته. ولکن البر، لکن لویه نیکي خو دا ده چې من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړه په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، والملائکة په ملائکو باندې، والکتاب په کتاب باندې، یعنې په ټولو کتابونو باندې، والنبیین او په ټولو پیغمبرانو باندې. وآت المال، او ورکړه مال لا حبه، د هغې محبت سره، ذوي القربا رشتهدارانو ته، والیتاما یتیمانو ته، والمساکین مسکینانو ته، و ابن السبیل او مسافرو ته، والسائلین او سوالګرو ته، وفي الرقاب او د څټونو په آزادولو کې. هغه غلامان یا مکاتبین چې پیسو ته ضرورت لري چې خپل څټونه خلاص کړي، د غلامي نه خلاص کړي، هغو ته یې ورکړي. واقام الصلاة، او قایم کړي مونځ، وآت الزکات، او ورکړي زکات، والموفون بعهدهم، او هغوی پوره کوونکي وي د خپل اقرار، اذا عاهدو، چې کله عهد او اقرار وکړي. والصابرین فی البأساء، او صبر کوونکي په سختی کې، والضراء، او په تکلیف کې، وحین البأس، او د جنگ په وخت کې. اولئک الذین صدقوا، دا هغه کسان دي چې دوی رښتوني دي. واولئک هم المتقون، او دا کسان چې دي پرهیزګاران او متقیان دي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او